شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، نن مې ستاسو دپاره یو بل کلاس راوړو او په دې کلاس کې به هم مونږه د پښتو نه انګلیش جوړو او په دې کې به مونږ داسې خبرې کوو، مطلب مونږ وایو مال داسې پکار او تال داسې پکار او هغه له دا نه و پکار، مال دا نه و پکار. صحیح ده؟ هم دې سره ریلیټډ خبرې مونږ نن په دې کلاس کې کوو. کلاس شروع کومه. د کلاس ته شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه یې هم شروعات د بسم الله نه کوم. ګورئ ښه، تاله هلته تلل پکار او زه تا ته وایم که نه چې تاله هلته تلل پکار و، نو انګلیش کې تاسو داسې ویلی شئ You should have gone there. You should have gone there. تاله هلته تلل پکار او. ماله د انګلیش مطالعه کول پکار و. I should have studied English. I should have studied English. ماله د انګلیش مطالعه کول پکار او. آیا ما ته موبایل پکارو؟ تاسو د چا نه تپوس کوئ که نه چې آیا ما ته موبایل پکارو، ما ته د موبایل ضرورت او، نو بیا به تاسو شود را مخکې کوئ. صحیح ده؟ should I have a mobile? should I have a mobile? آیا ما ته موبایل پکارو؟ تاله کور پکارو. ستا کور نشته یار، تاله کور پکارو چې کور دې ځان له اخیستی وي. You should have a house. You should have a house. تاله کور پکار او. تاله سمارت فون پکارو، یعنی دا ساده موبایل تاله نه و پکار، تاله سمارت فون پکار او. You should have a smart phone. You should have a smart phone. تاله سمارت فون پکار او. تاله گاډی پکارو. You should have a car. You should have a car. تاله گاډی پکار او. آیا مالا د دغه استاد نمبر پکارو؟ مونږ تپوس کوو که نه چې آیا د دغه استاد نمبر مالا پکارو چې ما ترې نمبر اخیستی وی. Should I have that teacher number? Should I have that teacher number? آیا مالا د دغه استاد نمبر پکار او؟ تاله د هغه نمبر پکار نو. You shouldn't have his number. You shouldn't have his number. تاله د هغه نمبر پکار نو. صحیح ده؟ بیا زه وایم چې تاله یو استاد پکارو. تاله یو استاد پکارو چې تا ته یې انګلیش ښودلی وي. You should have one teacher. You should have one teacher. تاله یو استاد پکار او. ما له څه پخول پکار و. What should I have cooked? What should I have cooked? ما له څه پخول پکار او. ما له چرته کېناستل پکارو. یار زه جوړ غلط ځای کې ناستو، ما له کوم ځای کې کېناستل پکارو. Where should I have sit? Where should I have sit? ما له چرته کېناستل پکار او. آیا ما له دغه استاد ته خبرې کول پکارو؟ یعنی ما له پکارو چې ما دغه استاد ته خبرې کړی وی. Should I have talked to that teacher? Should I have to talk that teacher? آیا ما له دغه استاد ته خبرې کول پکارو؟ داسې ګورئ مخکې ځو. زه وایم تا له داسې سلوک کول ما سره پکار نه و، یعنی دا تا چې څه وکړه، کوم سلوک دې ما سره وکړو، تا له داسې سلوک کول ما سره پکار نه و. صحیح ده؟ نو تاسو ویلی شئ You shouldn't have behaved with me in such manner. You shouldn't have behaved with me in such manner. تا له داسې سلوک کول ما سره پکار نه و. بیا داسې مخکې که زه یوه خبره وکړمه، تا له دلته کې کېناستل پکار نه و. You shouldn't have sit there. یعنی ساری تا له دلته کېناستل پکار نه و. You shouldn't have sit there. You shouldn't have sit there.
تاله دلته کې کیناستل پکار نه و، یعنی دغه ځای ستا دپاره مناسب نه و، پکار نه و چې ته دلته کې ناست وې. تاله کنزل کول پکار نه و، تاله بد رد ویل پکار نه و. You shouldn't have abused. You shouldn't have abused. تاله کنزل کول پکار نه و. تاله دغه ډریس اخیستل پکار نه و. صحیح ده؟ تاله پکار نه و یار چې تا دغه ډریس اخیستی وې. You shouldn't have purchased that dress. You shouldn't have purchased that dress. تاله دغه ډریس اخیستل پکار او. تاله روټۍ پخول پکارو. You should have cooked food. You should have cooked food. تاله روټۍ پخول پکار او. او که تاسو ووایئ داسې وایئ که نه چې تاله ډوډۍ پخول پکار نه و، نو تاسو ویلی شئ You shouldn't have cooked food. You shouldn't have cooked food. تاله ډوډۍ پخول پکار نه و. صحیح ده؟ ګورئ جي داسې ورسره زه یو څو جملې نورې هم تاسو ته په پښتو کې وایم، دا هم ډېرې عامې خبرې دي. که زه ووایم چې آیا زه ستا مرسته کولی شم، نو په انګلیش کې تاسو ویلی شئ Can I help you? Can I help you? آیا زه ستا مرسته مدد کولی شم؟ آیا ته زما مرسته کولی شي؟ که تاسو ته اکثر څه تکلیف وي که نه او د چا د مرستې ضرورت وي او تاسو د هغه نه مرسته غواړئ، تپوس ترې کوئ چې آیا ته زما مرسته کولی شي، نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ Can you help me? Can you help me? آیا ته زما مرسته مدد کولی شي؟ باتروم چرته دی؟ تپوس کوئ که نه چې باتروم چرته دی، نو په انګلیش کې کولی شئ Where is the bathroom? Where is the bathroom? باتروم چرته دی؟ زه باتروم ګورم. تاسو نه څوک تپوس وکړي که نه چې ته څه ګورې. اکثر انسان ګرځي را ګرځي بل کس ته تپوس وکړي چې څه ګورې، او ته ورته وایې چې زه باتروم ګورم، نو ویلی شي I am looking for bathroom. I am looking for bathroom. زه باتروم ګورم. مهرباني وکړه، لږ صبر وکړه. Hold on please. Hold on please. مهرباني وکړه، لږ صبر وکړه. Hold on please. تاسو ساده په انګلیش کې آسان ویلی شئ. صحیح ده؟ لږ انتظار وکړه. One moment please. One moment please. دا د څومره دی؟ یار دا څیز تا واخیسته، دا د څومره دی؟ How much is this? How much is this? دا د څومره دی؟ بخښنه غواړم. که تاسو نه څه غلطي وشي او تاسو د مخکې کس نه بخښنه غواړئ، نو ویلی شئ Excuse me. Excuse me. بخښنه غواړم. ما سره راځه. Come with me. Come with me. ما سره راځه. ګورئ جي مخکې وګورئ ښه. کیدای شي هغوی د اتوار په ورځ راشي. He might come to our home on Monday. He might come to our home on Monday. کیدای شي هغوی د اتوار په ورځ راشي. کیدای شي زه زر کاروبار شروع کړم. صحیح ده؟ داسې خبرې مونږ کوو که نه، نو تاسو ویلی شئ I may start a business soon. I may start a business soon. کیدای شي زه زر کاروبار شروع کړم. کیدای شي کینیډا ته لاړ شم او هلته کې سیټل شم. I might go and settle in Canada. I might go and settle in Canada. کیدای شي کینیډا ته لاړ شم او هلته کې سیټل شم، یعنی هلته کې سیټ شم. کیدای شي زه دوبۍ ته لاړ شم. I may go to Dubai. I may go to Dubai. کیدای شي زه دوبۍ ته لاړ شم. علي ویلی و کیدای شي هغه دوبۍ ته لاړ شي. که تاسو داسې وایئ چې هغه ویلی و چې کیدای شي هغه هلته لاړ شي، نو ما وویل چې علي ویلی و کیدای شي هغه دوبۍ ته لاړ شي. علي said. علي ویلی و He might go to Dubai. He might go to Dubai. علي ویلی و کیدای شي هغه دوبۍ ته لاړ شي.
هم په دې ځای باندې زه د نن ورځې د کلاس اختتام کوم. زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ډیر انګلیش زده کړی وي. دا کلاس تاسو بیا خو مو ګورئ، بیا یې خو مو ګورئ، تر هغې یې ګورئ تر څو چې مو زده کړی نه وي. صحیح ده؟ که ژوند وي زه به راځم د یو بل نوي کلاس سره. ما له راکړئ تر د بل کلاسه پورې اجازت، او په خپل خصوصي دعاګانو کې مې یاد خم ساتئ. زما به خم تاسو ته دغه دعا وي چې هر چرته یې الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله پامان. والسلام.